هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا ند له ولا ضد له ولا مثل له ولا مثال له وأشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الصوم جنة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الجنة 8 أبواب منها باب يسمى الريان، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز و محترم درنو خوگو مسلمانانو ورونو، ما آیاتونه د الله تعالی د کتاب مقدس او حدیث میں رسول الله صلی الله علیه وسلم د زبان مبارک وینا کړی دا. اولنې جمعه د رمضان دا زمونږ د مسلمانانو موجوده حاضرینو د پاره د الله یو لوی نعمت دی چې انسان باندې الله تعالی په خیر باندې رمضان راولي، او بیا په هغه رمضان کې الله تعالی په انسان باندې مسلمان باندې روزه راولي، جمعه راولي. نو دا رمضان او جمعه چې الله تعالی یو ځای کې دا زمونږ غونته د غریبانو لپاره د ډېر لوی خیر او برکت ورځې شپې وي. په اعتبار د عبادت سره چې انسان پکې عبادت وکړي، الله ته متوجه شي. په اعتبار د دې سره چې دو بزرګي الله تعالی جمع کړي دي. یو د رمضان بزرګي ده چې حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي په دې کې الله تعالی شیطانانو تړي. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي د جهنم دروازې الله تعالی په دې کې بند کړي. حدیث کې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي په اول ورځ د اختر باندې ملائک شروع شي ټول کال دا جنت سنگاری خیستکی مزیدار کئی. د رمضان نه یو ورځ مخکې د دې د افتتاح لپاره ملائکې راشي، او چې افتتاح وشي نو دا ملائکې یو بل ته وایي چې دا به الله تعالی عمدي روزدار ولا او امت رسول الله صلی الله علیه وسلم لور کوي. دا هغه ورځې شپې دي چې الله تعالی فرض په او یو فرض باندې بدلی لا ډیر، او نفل الله تعالی په فرائض باندې بدلی چې سن نفل فکیکه دا الله تعالی په فرض باندې بدلی. دیکھے الله تعالی د خیر او د برکات او د نیکی فیصله زموږ د مسلمانانو د پاره کې نو موږ ډیر عاجز یو. دا سیوبانه پکار ده
چې د الله تعالی رحمت موږ ته متوجي شي. که هغه صورت ته رمضان وي د روجې وي او بیا چې روجه وي او په روجه کې لا بیا جمعه مراشي نو روجه اسم د خیر او د برکت ورځې شپې دي او بیا چې پکې جمعه راشي نو دا د الله تعالی د طرف نه نور خیر او برکت وي. نو په دې 24 غنټو کې په دې 40 غنټو کې تاسو کوشش کوئ د جمعې او د رمضان جمع شوي ده چې الله تعالی د عبادت او د دې روزې او د دې خیر او برکت ته وجنا زمونږه خاتمه په ایمان کې او الله تعالی هم د فتنو او فسادات او پامان کې وساتي او الله تعالی مغفرت په شریک باندې خکې. حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الصوم جنہ دا روزه د انسان لپاره یو ډال لاغلی دی. په انسان باندې مصیبتونه راځي. دا مصیبتونه ډیر قسمونه کله ناکله ظاهر ته متوجي شي کله ناکله باطن ته متوجي شي. تاسو بدانه وای چې جوړ تاسو دا ظاهري وجود دی او بعد د دې ظاهري وجود خصمانه بکو دا ظاهري وجود وزن له سنگار کو او د دې ظاهري وجود د ډوړې او د خوراک او د سکاک تنظیم وکاو او د دې ظاهري وجود د دوی او د مصیبتونو نه د بچ کېدو تنظیم وکاو بس معاملې به ختمي. نه د دې ظاهري وجود نه ما سوا یو ډېر بهترین خسته اعلی باطنی وجود الله تعالی تا کې پیدا کړی. هغه د دې ظاهري وجود نه کروڑها کرتا اعلی دی. زه تاسو ته دوی چې هغه دونه اعلی دی چې هغه دونه اعلی دی چې ستاسو باطنی وجود صرف داغه خدمتگزار دی. ځکه په هغه باندې د دنیا باندې احکامات نه واردېږي. زما دې نقطو ته سوچ کوئ په هغه باطنی وجود باندې که هغه ستا روح دی یا هغه ستا باطن دی یا هغه ستا نفس دی په هغې باندې د دنیا د احکامات نه واردېږي. هغه روجه نشي نیولی چې دا جسد ورسره ضم شوي نه وي یو ځای شوي نه وي. هغه عبادات په داسې طریقې سره نشي کولی چې څو پورې ورسره دا جسد یو ځای شوي نه وي. جسد د روح لپاره ضروري شی راغلی دی خو په جسد او په روح کې د ټولو نه اعلی شی څه راغلی دی؟ روح دی. روح تاسو ځان ته سوچ وکړئ دا لاس چې داسې ځان ته ونیسئ داسې که نه نو هر انسان چې هوښیار انسان وي هغه داسې محسوسوي لکه ته به وایې چې دننه یو شی دی او هغه دننه شی دی بار شي ته ګوري. زما په دې خبرو پوهېږئ که نه پوهېږئ؟ لکه یو انسان چې دا خپل لاس داسې ځان ته ونیسي که نه نو د ده په دې دماغو کې دا راشي چې زما دننه یو شی دی او دا دننه شی دا د بار لاس ته ګوري. او کله ناکله انسان ځان سره خبرې هم شروع کړي ژبه نه خوځي او خبرې کوي او انسان د ځان په کیفیاتو پیږي چې زما دا وجود چې دا کم دی دا ځان له شی دی او د دې ځان له شي نه ما سوا یو بل دننه شی الله تعالی پیدا کړی دی چې هغه بالکل داسې شی دی چې صاحب العقل دی صاحب د عقل دی صاحب د پوهې دی صاحب د هوش او د حواس دی بلکې ټول باطنی ترقې په هغې باندې مرتب کیږي. هغې ته صوفیه روح وي یا لطیفي ورته وي یا هر څه چې وی دغه ورته ویل کېږي. نو ګوره دوه اجساد دې راغلل دوه څیزونه دې راغلل ګورې یو دا ظاهري وجود دی او یو څه شی دی باطني دی. دا ظاهري وجود ډوډۍ غواړي که نه غواړي مازدیګر کې دا خولې لکه د خارونې نیولې وي ستړي مشي هم چا سره نه کوي. یقینو لاره کې چې تېرېږي پیر صاحب مبارکه او څوک ته سلام وکړي نو بس هسې سر داسې کې هسې داسې کې او چې لا نسواري نو بیا خو دې کار ډېر خراب دی. ګوره چې ډوډۍ دې ظاهري وجود نه خوړلی نو خبرې کولی شي ماښامه پورې چې رسې نو چنچڼو دنه جوړې شوي وي او چې لا دا 2 ورځې شوي دا 3 ورځې شوي تاسو سوچ کوئ څونه به تکلیف. نو چې څنګه دا ظاهري وجود خوراک ونه کړي او خرابېږي
دغه شان دی ګورې باطني وجود هم چې خوراکونه کې پیر صاحب مبارکه دا خرابېږي ګورې باطني وجود څه خرابېږي ظاهري وجود ته کله ناکله تبه راځي او که نه راځي مری مې ناست نه خبرې نه شم کولی وایې که نه تبه راځي که نه چې کله د ظاهري وجود ته تبه راشي نو بیا د تبې لپاره دارو خورې دوی ورته ویل کېږي دغه شان به کله ناکله په دې ظاهري وجود سره سره په باطني وجود باندې هم تبه راځي په دې باندې به هم کله ناکله میا صاحب مرض راځي نو مرض چې به کله راغی تبه پې کله راله نو شریعت وایي الصوم جنه دا روجه دا د انسان دپاره ډال دی نو دوه ډاله دي ګورې یو دا دی چې دا ستا د ظاهر دپاره هم ډال دی د حفاظت ذریعه ده او بله دا ده چې دا د باطن دپاره هم ډال دی د حفاظت ذریعه ده د ظاهر د حفاظت ذریعه خو دا ده ما تاسو ته ویلي چې انسان خوراک ډېر کوي نو ښي او که کم کوي نو ښي وایې که نه وایي چې ډېر کوي نو مونږ خو هلکان یو چې ډوډۍ نه خورو څه به کوو نه کله ناکله به دا شي چې ګورې خوراک په کم کې خوراک که دې زیات وکړو ماښام کې چې خوراک ډېر وکړي نو سړی بیا ماسخوتن کې تراویح نشي کولی خېټه پې پړسېدلې وي او داسې دا شناز یې ډک کړي وي نو بیا سړی تراویح نشي کولی هې کوي ګورې ما په اوله روژې باندې په تکلیف سره تراویح کړي دي بیا مې خوراک کم کړ اوبه مې کمې کړئ نو بیا د هغې نه پس بېګا خو ډېر خومه نو بیا د هغې نه پس چې انسان خوراک کم کړي نو وجود یې ښي نو ګوره چې څنګه د دې ظاهر بدن دپاره بعضې اشیا دي داسې د باطن د بدن دپاره راغلي خو حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي ستا د ظاهر او د باطن دپاره روجه دا د الله د طرفه یو ډال راغلی دا د څه نه ډال دی دا د شیطان نه ډال دی دا د څه نه ډال دی دا د بد عمل نه ډال دی دا د څه نه ډال راغلی دا د جهنم د اور نه ډال دی دا د څه نه ډال راغلی دا د الله تعالی د قهر او د غضب نه ډال دی چې تا روژه ونیوله الله تعالی به د انشاءالله د قهر او د غضب نه په امان کې وساتي چې تا روژه ونیوله الله تعالی به د انشاءالله د جهنم د اور نه په امان کې وساتي چې تا روژه ونیوله د الله تعالی د طرف نه خصوصي انعامات دا به الله تعالی ستا پر قلب باندې راووروي ستا دا روژه ما تاسو ته ویلي داسې شی دی چې صرف تعلق یې د الله سره راغلی دی صرف تعلق یې میا صاحب د چا سره دی د الله سره دی انسان پې نه خبرېږي چې تا یو عمل وکړه د الله د رضا لپاره دی او که نه الله تعالی به تعالی د دې بدل درکوي حدیث کې دی د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي الله تعالی فرمایي دې قسم احادیثو ته علما حدیث قدسی وایي څه ورته وایي حدیث قدسی حدیث په دوه قسمه دي یو هغه حدیث دی چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي راویان وایي صحابه وایي تابعین وایي کتاب کې نه راشي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم قال رسول الله صلی الله علیه وسلم یو دا چې د الله پیغمبر وایي چې راوی وایي چې قال رسول الله صلی الله علیه وسلم او د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې قال الله تبارک وتعالى دې کې فرق دی قرآن او د حدیث قدسی کې فرق دی ګورې ښه په دې خبرو ځان پوهوی ګورې د قرآن تلاوت باندې ثواب دی او اگر چې دا د الله خبرې دی او د الله وینا ده خو د قرآن د تلاوت په شانتې ثواب پکې نه نشته د قرآن په تلاوت باندې الله تعالی د قرآن په تلاوت باندې دا کم د قرآن آیاتونه چې په دې باندې مونږ جایز دی او کې به پې ضروری دی او که دا حدیث قدسی سړی په مونږ کې وایي نو په دې باندې مونږ نه کېږي حال دا دی دواړه د الله کلام دی او بیا چې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي چې الله فرمایي نو بیا خو یقیني د الله کلام دی دا عام حدیث نه دی دا هم د الله کلام دی ګورئ تاسو وایئ چې ولې د الله کلام دی مونږ مولیان وحی دوه قسمه کوو ګورئ یو هغه وحی دی چې د هغې تلاوت کېږي مونږ وایي وحی په دوه قسمه ده یو هغه وحی چې تلاوت یې کېږي او یو هغه وحی ده چې تلاوت یې نه کېږي نو چې وحی ده او تلاوت یې کېږي دا د قرآن پاک آیاتونه دي او چې وحی ده او تلاوت یې نه کېږي دا په دوه قسمه راغلي دي یو به دا قول النبي صلی الله علیه وسلم دا الله را پیغمبر صلی الله علیه وسلم خبره راغلی وي او یا به قول النبي صلی الله علیه وسلم نه وي دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم به ویلي وي چې قال الله تبارک وتعالى
نو دوه قسمه حدیث، یو د رسول الله صلی الله علیه وسلم، یو د حدیث قدسیه. دا حدیث قدسیه څنګه چې کلام الله دی دغه شانته دی حکم راغلی دی، تلاوت پې نه کیږي، تلاوت پې نه کې په معنا د دې سره چې په مانځ کې تلاوت کې او که عام حدیث یو ګوري را ګوري نو الله ثواب درکوي. ګور د قرآن مجید نه ما سوا د حدیث مطالعه کې تعالی الله ثواب درکوي. د قرآن مجید نه ما سوا د دین د کتاب اسی مطالعه کې حدیث نه دی راغلی، د فقه کتاب راغلی دی، حدیث نه دی راغلی، د عقایدو کتاب راغلی دی، حدیث نه دی راغلی، سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم راغلی دی، حدیث نه دی راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د صحابه بیان راغلی دی، حدیث نه دی راغلی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلی بیان دی. زموږ د کابرینو رائے دا راغلی ده چې د حضور صلی الله علیه وسلم شان خو ډېر زیات اعلی دی. د رسول الله صلی الله علیه وسلم د کلی، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د مرګرو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جامو مبارکو، د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورلې د زناور نمونه چې ته یادې تعالی الله تعالی په هغې باندې خیر او ثواب درکوي. نو خبره مې دا کوله چې اسی ګورئ سیرت رسول الله صلی الله علیه وسلم ګورئ تعالی الله ثواب درکوي، خو تلاوت یې نشي کولی. حدیث قدسیو کې د عالمانو کتابونه دي، الاحادیث القدسیه، الاحادیث القدسیه. پاغه حدیث قدسیو کې یو حدیث قدسی داري دا الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمای، الله تعالی فرمای چې روزه صرف زمانه پاره راغلی ده او بیا نه دینه پس دو عبارات راځي، روزه صرف زما ده او یو معنی دا ده چې زه د دې جزای مو، دویمه معنی دا ده چې زه به جزا ورکوم. یو معنی دا ده چې زه جزای ما او دویمه معنی دا ده چې زه به جزا ورکوم. ما تاسو ته بل ورځ د محمود او د ایاز خبره کړې وه او که نه وه کړې؟ محمود بادشاه محمود او ایاز غلامو او د محمود د ایاز سره تبه لګېده او د نورو په اعتراضات واردول. نو یو ځل یې خزانې ته دننه کړو، نو چې دننه یې کړه خزانې ته وایي ها وردننه شي چې څه هلې غواړې. ما تاسو ته ویلي که وردننه شي نیشنل بینک ته چارته دې ته که وردننه شوې که نه امجید مولا که د نیشنل بینک د چارسدې ته وردننه شوې نو زیړ لوټونه بالې که شنه لوټونه بالې؟ دواړه بالې. میا صاحب وایي دواړه بالې. دا ښه ده، دا زیړ د دغه دپاره د غټو کارونو دپاره او دا شنه مونږ لکه غریبانانو له چېرته راکوي که نه خامخا. نو ګورې انسان چې کله دننه شي نو اعلی شي علي، نو ایاز اعلی شی وانه غشت او د نورو داسې اشیا واغستل چې هغه د خزانې سره مناسب وو. ایاز راغی د بادشاه په سر باندې لاس کېښود، وي دا زما چې د بادشاه په سر یې لاس کېښود نو ما تا ته ووي اگر چې بله جمعه مې ویلي وو که تېره جمعه مې ویلي وو چې عمران مل شي نو معامله به دې سمه شي، خو په خپله لاړه خوار و زار شو. الله دې نور خیر پېښ کړي، دې وطن ته د الله نور خیر پېښ کړي. خو هغه به نه یادو خو چې د پاکستان باچا د سره ملی نو خو خزانې ټولې بیا ستا دي که نه. نو دقه شانتې الله چې د سره ملی نو دا ټولې خزانې به پیر صاحب مبارکه د چا وي، فتوحات به بیا انشاءالله الله ستا جیب ته راولي. نو تاسو به فتوحاتو پسې ګرځئ او چې څوک رب الفتوحات ته غیر شوی دی په پوهېږې الله دې سره زمونږ فتوحات جاري ساري کړي. حفیظ صاحب مبارکه لنګر د الله جاري ساري. نو خبره مې دا کولې د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي، الله فرمایي روزه زما دپاره ده. یو ترجمه دا ده چې روزه زما ده زه به جزا ورکوم. نو یې لکه جزا د هر سړي د خپلو ذات مناسب وي. زما پرې خبرو پوهېږې جزا تحفه د هر سړي د خپل ذات مناسب وي که نه. اوس که دا میا صاحب ماله ډېره لویه تحفه راوړي نو ماله به چېرته کورنۍ چرګ راوړي. د استاد چې که ماله ډېره لویه تحفه راوړي نو ماله به چېرته شات راوړي. پیر صاحب مبارک یې ماله تحفه راوړي ماله به کتاب راوړي. خو که چېرته بالفرض داسې سړي وي چې هغه لکفتي وي دا به ماله تحفه الله د دې نه راوړي او که نه راوړي راکوي به که نه. چې کروړپتي وي یا که چېرته یو ګورنر مې مورید شو هسې خبره کومه که الله یې کي چېرته د سړي زوی وي او بیا راله چېرته داسې ښه غوندې تحفه راوړي نو که ګورنر ماله چېرته بالفرض په ګوتۍ کې سموسې راوالي او دلته راشي نو وایي زه به ورته خیرې کوم او که دوا به ورته کوم. خبره کوې که نه
گورنر کو چرته ماله په ګوته کې سموسې وروړي کوم میا صاحب ماله په ګوته کې سموسې وروړي خو دوا به ته کومه کنه میا صاحب کراله په ګوته کې سموسې وروړي خو دوا به کوم کنه خو کو گورنر رااله یا چرته هغه ملک ریاض رااله چرته په ګوته کې سموسې وروړي نو دوا به ته کوم کو خیرې به ته کوم خیرې به ته کوم چې خدای دې غر کو پرکا ته د دعا ته د سموسو لایق نه چرته مرسډیز ګاډي راولې چې پکې ګرځي خبره مې کوله نو ګوره د هر انسان حیثیت مناسب تحفه راغلی د میا صاحب په سموسو زه خوشحالېږم د دغه بل په هغه شاتو خوشحالېږم خو که چېرته کروړپتي سړی وي او ماله چېرته دونه غوندې شات راوړي زه به ورته وایم چې په دې نه خلاصېږې دا د 2022 پیرې مریدې دي په دې نه خلاصېږې ګورې دغه شانتې د رب تعلق هم راغلی دغه شان د رب کار هم راغلی چې څونه ذات لوی دی دغه شان به تحفه علاوي ان شاء الله چې څونه ذات لوی دی او څونه رحمت لوی دی څونه جلال لوی دی څونه طاقت لوی دی څونه اعطا لوی ده څونه سخا لوی ده څونه ورکړ لوی ده څونه په دې مخلوق باندې رحمت لوی راغلی دی د او یو میاندو نه پتا باندې الحمدلله زیات مهربان راغلی او بیا د دې او یو میاندو نه چې زیات مهربانه دی او بیا ورته لا تروجه ونیسي او بیا هغه ته وایي چې زه دله خاصه جزا درکوم نو زمونږ امید دی چې انشاءالله د دغه ډېر لوی رب به ډېر لوی انعامات راغلي وي انشاءالله ومونږ وایو چې یا رب کریمه بعد انعامات په دې دنیا کې هم راکې د دنیا سوالونه د پیسو نه کوو خو جمعیت هم نصیب کړي جمعیت مونږ دې ته وایو چې یا الله پاکه د عبادت توفیق راله راکړي کله ناکله پیر صاحب مبارکه د انسان دماغ د معاشي مشکلاتو د وجې نه په تکلیف کې مبتلا شي نو مونږ ویو حضرت مونږ اکابرین وایي خواجاګانې نقشبند وایي چې رمضان په چا باندې څنګه تیر شو الله تعالی ټول کال په هغه باندې داسې تیروي ورې دا زما تجربه هم شوې ده دا زما تجربه ده چې رمضان په چا باندې څنګه تیر شو ټول کال په الله تعالی هم داسې تیروي که رمضان د بارې په خیر تیر شو په یو ځای کېناست خپله حلاله روزي دې وخوړه جګړې دې ونه کړې شرمول پرزول دې ونه کړو ګناهونه دې ونه کړو ټول کال به الله انشاءالله تا باندې داسې تیروي دې ته مونږ جمعیت وایو چې رمضان کې جمعیت قایم کو ټول کال به الله تعالی دا رمضان د دې ټول کال لپاره اجمال دی او دا ټول کال ولا بیا سره راغلی تفصیل راغلی نو رمضان کې جمعیت سره خیر سره برکت سره تلاوت سره د الله انابت سره د الله رجوع سره تیر کو نو ان شاء الله ټول کال باندې الله تعالی بیا خیر سره تیری ان شاء الله نو دویمه خبره ده دریمه دا چې الله تعالی فرمایي دا دویمه ترجمه دویمه چې روزه زما دپاره ده او زی جزا راغلیم زه به جزا نه ورکوم زی جزا نو د ټولو نه اعلی جزا دا ذات ته الله تعالی تاسو پته د جنتیان به الله تعالی جنت ته وردن کړي الله دې وردن کړي دا ټولې منډې تړلې د دې لپاره دي چې الله جنت ته وردن کړي زه کله ناکله ویرېږم مخکې به د دې قبر نه ډېر زیات یېرېدم ما تاسو ته ویلي کړم محشر ته مې وار حتانو مېده سړی خو به پکې ساه اخلي کله او زه ملګري به مې خو د قبر نه به ډېر یېرېدم اوس مې ډېر یېرېږم خو اوس مې به یو خبره ذهن ته راغلې تاسو ته مې ویلې دي که اوس مې خبره دا ذهن ته راغلې چې انشاءالله څنګه به الله تعالی په قبر کې کېږي نو وی مشعل د ښکلي مخ دې را نو ما کپرورو کې والله محمدي ما پوهېږې د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم مخ مبارک به ښکاره شي دې مې زړه ته ډېر اطمینان راکړی
مشعل د ښکلي مختراع ښکاره که په رورو کې مشعل د ښکلي مختراع ښکاره که په رورو کې مشعل د ښکلي مختراع ښکاره که په رورو کې مشعل د ښکلي مختراع ښکاره که په رورو کې مشعل د ښکلي مختراع ښکاره که په رورو کې خبره مې دا کوله الله پاک دې همدغه شانتي وکړي چې الله پاک د حضور صلی الله علیه وسلم د دیدار او الله تعالی د رسول الله صلی الله علیه وسلم د روحانی نورانی خیسته مخ مبارک ته برکته دا د قبر دا تکلیف او دا د قبر مصیبت دا الله تعالی زموږ نه اوچت کړي دا به د الله لوی نعمتي 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 چې الله تعالی موږ د قبر د عذاب نه د حضور صلی الله علیه وسلم د مخ مبارک په خاطر باندې په امان کې وساتي دا د الله لوی نعمت راغلی خبره مې دا کوله چې حدیث کې راځي د الله پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایي چې الله تعالی فرمایي چې زی جزا راغلی حدیث کې راځي الله فرمایي چې زی جزا یو داري چې زب جزا ورکوم دویم داري چې زی جزا نو چې څنګه شان لوی راغلی دی او دغه شان ذات هم لوی دی ذات داسې لوی راغلی دی چې حیران بشي داسې لوی ذات او داسې د طاقت والا ذات راغلی دی جنتیان چې جنت ته وردن نشي الله دې مردن نه کړي نعمتونه دې الله را لراکړي نو بیا به الله تعالی دې جنتیانو ته وایي چې یا جنتیانو مونږ تاسو له نعمتونه درکړي دي نور هم څه خوښ دي نو دا جنتیان به ورته وایي چې یا الله پاکه مخونه دې راله سپین کړه دا د الله د نعمت علامه ده او د مغفرت او یا الله تعالی داسې کمی خو مونږ ته په دې جنت کې نشته چې مونږ ته ته ویو چې دا کم دي روایاتو کې به راځي وایي زه تاسو مشوره وکړئ او تاسو جمع کړئ څه دله درکړم نو دا به علماو له راشي علماو له چې کله راشي نو علما به ورته وایي سال له یو تپوس وکړئ یو سوال له الله نه وکړئ چې یا الله یو شي نشته هغه راله راکړي او بیا به ټول خلک را جمع شي الله تعالی ته وایي چې یا الله تعالی یو کار دې نه دی کړی یو شی یو نعمت دې نه دی کړی هغه راله راکړه هغه ستا دیدار راغلی نو دا الله تعالی دیدار به ملاویږي دا په ټولو نعمتونو کې د ټولو نه اعلی اکابرین لیکي ابن عربي صاحب لیکي انبیاء ته حضور صلی الله علیه وسلم ته به هر ورځ د الله دیدار ملاویږي عام انبیاء ته به په هفته کې یو ځل ملاویږي بعضو خلکو ته به په کال کې یو ځل ملاویږي زمونږ د دې دنیا په حساب سره کال په جنت کې کالونه او ورځې نشته دا یاد ساته یک بری خروح المانی ټول لیکلي دي خو د دې دنیا په حساب سره به یو کال کې ملاویږي زنانو ته به ملاویږي اصح خبره دار بعضو ویلي دي چې نه ملاویږي خو اصح رائے دار چې نه زنانو ته به ملاویږي او دې کې به کیف نه وي دا یاد ساته یک بری کیف دې ته وي دې کې به جهت نه وي ښه چې مونږ به داسې ګورو الله ته د ابن عربي رائے دا د ذات ته الله دیدار نه دی دا د خاص تجلی دیدار دی دې ته حضرت القدس تجلی وي او د محدثینو رائے دا چې دا د ذات ته الله دیدار دی خو همدغه ځای کې محدثین بیا تشریح کوي چې دا د الله د ذات دیدار دی خو دې کې به کیف نه وي دې کې به مسافې نه وي دې کې به طرفونه نه وي چې یا دا طرف یا دا طرف او چې یو ځل دې په ذات ته الله تعالی باندې بغیر د فاصلې او بغیر د مسافت او بغیر د طرف او بغیر د حد او بغیر د جهت نه نظر ولګید نو انسانان به بیا په دې کې مستغرق شي او څه به شي مستزه تاسو نشم ویلی دا زمونږ او ستاسو ذهن کې نه راځي چې دا به څه کیفیت راغلی دا یاد ساتئ ګوره دا مونږ مولیانو چې تاسو ته ویو که نه چې په جنت کې مالټې دی او کیلي دی او فروټ دی دا فروټ نه دی حضرت مجدد صاحب ابن عربي صاحب وایي نمونه مونږ دا ویو جنت کې پیدي نو جنت کې دا نه دی چې د تنګي د بازار شان پیدي او بس کې وی نه جنت کې شاد کې نه دا داسې نه د جنت د نعمتونو
ستا په دماغو کې راتلیم نشي چې دا څه شی دی دا د دنیا د پیو په شان نه دي دی اسې نوم د پیو دی نور هغه نعمتونه دي چې ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر على قلب البشر دا د جنت نعمتونه دا د دنیا د نعمتونو دا موږ چې جنت کې به کیله وي او جنت کې به مالټه وي او جنت دا کیله نه او دا مالټه نه ده دا د جنت خاص میوې دي الله دې راله راکړي دا نمونه دا دي نور هغه میوې دي او هغه نعمتونه دي چې هغه د انسان په دماغو کې نه راځي دعا کوي چې الله تعالی خیر یا الله تعالی خیر کړي یا الله رحم وکړي کرم وکړي مغفرت هم نصیب تکلیف او مصیبتونو نه په امان کې وساتي د دوانو جهانو خیر او برکات موږ ټول لراکي یا الله دا روزه په موږ باندې په خیر باندې تیر کړي یا الله تعالی د دې روزي برکات موږ ټول لراکي یا الله تعالی د دې روزي خیرونه موږ ټول لراکي یا الله تعالی دې وطن ته خیر پېښ کړي یا الله دا وطن د شرمونو تکلیفونو جنگونو شرونو نه په امان کې وساتي یا الله په دې وطن کې د اسلام او د خپل کتاب نظام راولي یا الله تعالی په دې وطن کې علماء له عزت ورکړي یا الله تعالی په دې وطن کې د خیر او د رحمت فرشتي وګرځي او یا الله تعالی په دې وطن کې اتحاد پیدا کړي او یا الله د دې وطن معیشت سره د ټول مسلمانانو په مسکونو جوړ کړي برابر کړي وصلی الله علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه اجمعین سنت کوي کشران ټول بار